السلام علیکم ګرانو دوستانو، جوړ په خیر. مشترک ژوند د ښه یا بدتوب امتحان اخیستل. تاسو مشترک ژوند ته داخل سوي یاست، ژوند کوئ، په رابطه کې یاست، احساس کوئ رابطه خرابه ده. څنګه دا امتحان اخلي چې ستا رابطه خرابه ده؟ څنګه کولی سئ دا رابطه جوړه کړې؟ راځئ نن دا اړوند خبرې کوو. دا ویډیو د هغه پلی لیست چې د یوټیوب په چینل کې دی د واده وروسته د ژوند ښه کولو یو متن لري، د پلی لیست عنوان دا د هغه مربوط ویډیو ده. وایي موږ 5 د واده وروسته د مینې ساتلو 5 قوانین ویلي وه. یو چې شو تایید امیزه خبرې، یو با کیفیته وخت ورکول یو بل ته، بل تحفه ورکول و، څلورم خدمت کول و، او 5م بدني تماس درلودل. دا هغه قوانین و که چیرې موږ یې عملي کړو، زموږ مشترک ژوند وروسته که هر څومره مشکلات یې، موږ کولی سو هغه مشکلات حل کړو. یعنې دا یو ډول جادویي تاثیر لري پر مشترک ژوند باندې. که ته مثلا خپل د میرمنې یا میړه ته یا میرمنې ته با کیفیته اول ښه تاثیر تایید امیزه خبرې ورته کوې، هغه تاییده یې، تشویقه یې، یا مثلا با کیفیته وخت ورکوې، ښه توجه ورته کوې، ښه وخت ورکوې، ښه خبرې ورسره کوې، ښه عاطفي توګه راضي ساتې، یو بل ته تحفه ورکوئ. تحفه ورکول په روابطو کې ډېر ښه تاثیر لري. خدمت کول یو د بل، مثلا میرمن د میړه خدمت کول، میړه د میرمنې خدمت کول، او په 5م کې بدني ښه تماس درلودل. دا د دې سبب کیږي که چیرې تاسو دغه 5 عملي کړئ، هېڅ وخت ژوند نه خرابېږي. و په یاد ولرئ دا باید د دواړو طرفو څخه عملي سي، نه د یو طرف څخه. د مشترک ژوند زه همیشه تاسو ته وایم 2 طرفه جاده ده. که ته داسې ځې د اخوا څخه باید یو څوک درته راسي تر څو دغه واټن مو لیرې نه سي. اوس مثلا که زه داسې روانه یم دلته درځم او د دا ځای څخه باید فاصله کمه نه سي، یعنې باید موږ چیش حالت کې وو داسې حالت کې واوسېږو. راځو وایي تاسو د دې دپاره چې د په مشترک ژوند کې ښه ژوند ولرئ، یا مثلا تاسو کشف کړل چې تاسو په مشترک ژوند کې مشکلات لرئ، امتحان وکړل. او څنګه یې امتحانوئ چې تاسو پوه سئ آیا ستاسو مشترک ژوند ښه دی که یا؟ تاسو هغه وخت په دې پوهیږئ چې ستاسو مشترک ژوند ښه روان دی که یا کله چې ته ستا میرمن ستا څخه راځي یا هم ستا میړه ستا څخه راځي. تاسو خپل په ژوند کې خوشحالتیا لرئ، یو د بل د لیدو دپاره هوس کوئ، غواړئ یو بل ووینئ او یو بل ته تکرار سوي نه یاست، مینه مو ستا په منځ کې. نو بیا چې کیږي، بیا دا د دې سبب کیږي چې تاسو ښه ژوند ولرئ. اوس راځو یو سوال پیدا کیږي، تاسو ښه ژوند نه لرئ، څنګه کولی سئ خپل ژوند سم کړئ؟ اول کار چې کوئ هغه دا دی، وایي د ځان د مینې ژبه کشف کړئ. هر انسان یو د مینې ژبه لري. بعض انسانان په تایید امیزه خبرو ډېر ښه تشویق کیږي، ښه خوشحاله کیږي، ښه طبیعت سمیږي. بعض انسانان په با کیفیته وخت ورکولو باندې خوشحاله کیږي، چې ورسره کښېني، خبرې وکړي، توجه ورته وکړي. بعض انسانانو ته چې تحفه ورکړي خوشحاله کیږي، بعض انسانانو چې خدمت وکړي، کار ورته وکړي خوشحاله کیږي، او بعض انسانان په لمس باندې یا په فزیکي تماس باندې خوشحاله کیږي. یعنې تاسو خپل د ځان د مینې ژبه کشف کړئ او خپل ته ژوند د ملګري د مینې ژبه کشف کړئ. کله چې تاسو په دې پوه شولاست چې ته او ستا د ژوند ملګری په څه شي باندې ډېر خوشحاله کیږي، څه شي د دې سبب کیږي چې هغه ښه د مینې احساس ولري، نو تاسو څه ته رسېږئ؟ اول قدم ته د دې دپاره رسېږئ چې خپل ویجاړ سوی یا خرابه سوې رابطه ښه کړئ. دویم قدم کې څه کوئ؟ وایي د نارینه جنسي شهوت یو فیزیکي موضوع ده. دا اړوند ما تاسو ته ډېر وخت ویلي چې د نارینه جنسي شهوت یو فیزیکي موضوع ده. دوی په سترګو یو شی ویني، تحریک کیږي او څه کوي؟ انزال ته رسېږي. د ښځو جنسي شهوت د دوی له احساساتو راځي. یعنې که ته غواړې ستا میرمن ښه جنسي رابطه ولري، شهوت یې راوپارېږي، باید د دې احساسات څه شي کې؟ ماړه یې کې. د ښځې احساسات ډېر وږي دي. نن چې دا ډوډۍ ورکړل، ډوډۍ راغله، ډوډۍ به لا ورکه شول، هېڅ شی نه پکښې باندې. لکه هغه د ښځې داسې یو عاطفي موجود ده چې دا د انسانان روزي. ښځه انسانان روزي، مور ده، دا ټوله انسانان ښځو روزلي دي.
نو تاسو چې کوئ دغه فرق باید وپېژنئ. تاسو د دې دپاره چې ښه ژوند ولرئ په دې باید تاسو پوه یاست چې د نارینو شهوت یو فیزیکي موضوع ده، د ښځو شهوت یو احساسي موضوع ده. باید ښځه چې وساتئ راضي او چې شي قوي یې وساتئ. ښځه هغه وخت قوي چې میړه یې تر څنګ وي. ښځه هغه وخت د امنیت احساس کوي چې میړه یې دا حمایت کوي، غرور احساس کوي. میړه د ښځې دپاره یو غرور دی، نو کوشش وکړئ د هغې غرور چې کوي وساتئ. بل په 5م قدم کې باید موږ څه شی وکړو؟ د ملګري د مینې ژبې ته توجه وکړو. تاسو دا کشف کوئ چې تاسو د ژوند ملګري کم د مینې ژبه لري. موږ 5 دانې د مینې ژبې لرو. د مینې ژبه یا تایید امیزه ده، یا با کیفیته خبرې دي، یا تحفه ورکول دي، یا خدمت کول دي، یا هم بدني تماس دي. خپل د مشترک ژوند د ملګري د مینې ژبه چې مو کشف کړله هغې ته چې وکړئ توجه وکړئ. د مشترک ژوند د ملګري د مینې و ژبې ته توجه کول داسې دی لکه باغ ته اوبه ورکول. تاسو چې باغ ته اوبه ورکوئ منظم یې ساتئ، باغ وده کوي، ښه پیسې تاسو ته راځي. خو که تاسو دا کار نه کوئ ستاسو باغ وچیږي او ستاسو ژوند ګډوډ کیږي. پوهېږئ ما چې دا 2مه نکاح وکړه زما میړه پر ما ډېر ګران و، ما ډېر ګران کړی و، ښایسته ځوان هم و. داسې و چې هغه ما ته توجه نه کول. ما ډېر د هغه طرف ته قدمونه اخیستل، هغه قدم نه اخیست. یو رقم مغروره ګیچ کوونکی و. دا هڅه یې نه کوله چې ما راضي وساتي. د دې پر ځای چې ما راضي وساتي تلئ زما د مور سره یې زما غیبت کوئ. دا شیان د دې سبب سره ما زغل در سترګو ولوېدئ، زما هغه درونوالی د منځه ولاړل، بله ما ته د هېڅ شی ارزښت نه لري. تاسو کوشش وکئ چې خپل روابط جدي ونیسئ. 6م قدم کې چې شته وایي لمس د ارامښت. دا لمس که د نارینو دپاره یې که د ښځو دپاره یې لمس د څه شي سبب کېږي؟ لمس د ارامښت، د زړه د قوت، د تشویق او د دعوت معنا لري. که تاسو خپل د ژوند ملګری لمس کوئ دا یعنې ته هغه څه کوئ د ارامښت احساس هغه ته ورکوئ. هغه د زړه قوت ډېرېږي. هغه انسانان چې په منظم ډول لمس کېږي د هغوی د زړه قوت ډېرې نسبت به هغه انسانانو ته چې نه لمس کېږي. مثلا زه پروانه ضیایي ما خپل ټول ژوند په تنهایي کې تېر کړی دی. زه چا نه یم لمس کړی، ما ته چا مینه په هغه اندازه نه ده راکړې لکه مشترک ژوند ملګري چې تا ته ورکوي. نو زه چې شي یم زما د زړه قوت نسبت و نورو انسانانو ته ضعیفه دی. زه ډېر ژر پینیک کېږم، پر ما ډېر ژر د اعصابو حمله راځي. ولې راځي؟ ځکه چې زه همیشه تنها پاتې سوی. نو لمس د دې سبب کېږي چې د زړه قوت د انسان کوي. نو همیشه په روابطو کې دا په یاد ولرئ چې ښه منظم لمس ولرئ. او تشویق معنا لري چې ته پر ما ګران یې، زه ته توجه کوم، هغه تشویق کېږي. او بل د دعوت معنا هم لري. لمس شروع کوي یعنې یو څه مې زړه غواړي در سره. نو کوشش وکړئ چې لمس همیشه ژوندی وساتئ. بل یو تاسو کوشش وکړئ چې دا ویډیو مو ولیدل، د دا ویډیو وروسته یو د بل سره کښېنئ خبرې وکړئ چې ای زما د ژوند ملګری راسه خپل د مینې ژبه کشف کړو. موږ 5 دانې د مینې ژبې لرو. یا به تایید امیزه خبرې کوئ یو بل ته، ستا قربان سم، ته پر ما ګران یې، ته ډېر قوي یې، ته داسې یې، ته هسې یې. دی به تاییدی یا به دا ښځه تاییدی، شخصیت به یې ورتاییدی، کړنې به یې ورتاییدی، خوښیې به. د انسانانو په فطرت کې دا سته چې هغوی د انسانانو دا جوړښت داسې جوړ دی چې دوی دې ته ډېر ضرورت لري تر څو تایید سي او حمایت سي. د مشترک ژوند حمایت د دې سبب کېږي چې انسان د ناروغیو څخه لرې وساتي. هغه میړه ماینه چې خپل په منځ کې ډېر خوشحاله ژوند لري هغوی عمر هم ډېر او صحتونه یې هم جوړي. بل د مینې ژبه با کیفیته وخت ورکول دی. یو د بل څنګ ته کښېنستل، یو بل سره خبرې کول، د یو بل مشکلات درکول، یو بل مشکلاتو ته د حل لار رایستل. داسې نه چې ته په هوایي دنیا کې یا بل هم په هوایي دنیا کې روابط مو خرابېږي، صحت مو هم خرابېږي. د دې لپاره چې ښه مشترک ژوند ولرئ باید تاسو خپل صحت ته توجه وکړئ. او صحت ته تاسو څه رقم توجه کولی شئ چې خپل مشترک ژوند ښه کړئ. تاسو بل تحفه ورکول دي. بعضې انسانانو ته چې تحفه ورکړي داسې احساس کوي لکه ټوله دنیا چې د دوی. هغه که څومره کوچنۍ تحفه وي.
او بعضې انسانان بیا خدمت کولو ته ضرورت لري. میرمن د ضرورت لري چې میړه یې د کور په کارو کې کومک سره وکړي، یا هم میړه دی دې ته ضرورت لري چې میرمن یې د ټول کارونه وکړي. خو بیا کوي نو چې دپاره مو واده کړي، یو بل ته خدمت وکړي. او په پنځم کې د بعضې انسانان د بدن سره په تماس باندې ښه احساس کوي. نو کوشش وکړئ یو د بل د مینې ژبې کشف کړئ او بیا یو د بل سره کښېنئ، یو بل ته نمرې ورکړئ. خپل ځانو ته لیست جوړ کړئ چې دا زما میړه دی، دا زما میرمن ده، دغه کارونه زه کوم، آیا دا زما څخه راضي ده که یا. یو بل ته هره هفته د هفتې په آخر کې یو بل ته نمرې ورکوئ چې دغه هفته آیا زما او ستا مشترک ژوند ښه و، آیا موږ یو د بل څخه خوشحاله یو، آیا موږ مشکلات لرو که نه لرو. داسې تاسو کولی شئ چې خپل مشترک ژوند ډېر ښایسته، منظم او خپل صحت ته ګټه ورسوئ. یعنې که تاسو ښه مشترک ژوند لرئ ستاسو صحت به ښه وي. مننه.